درنو سلامونه مې قبول کړئ. یو ښځه چې خپله واقعه بیان کړې ده چې هغې سره یو ډاکټر ناروا کار وکړو. د هغې خبرې هم درسره شریکوم. هغې په خپل یو وایس میسج کې دغه واقعه دغه خپله قصه بیان کړې ده. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، دغه ښځه وایي چې زما خاوند به په ښار کې کار کولو او ښار زموږ نه دومره لرې و چې تقریبا 15 یا 30 کیلومتره کې و، ځکه چې هلته به د تلو راتلو کې 1.5 غنټه یا 2 غنټې ټایم لګېدلو. دا ښځه خپله واقعه بیانوي چې یو ورځ زه ډېره سخته بیماره وم او زما په ملا باندې دردونه راغلل. ما غوښتل چې زه ډاکټر ته لاړه شم، خو چې کله مې خپل خاوند ته ټلیفون وکړو نو هغه راته وویل چې زه خو ډېر زیات مصروفه یم، ته ډاکټر ته لاړه شه، زه درپسې سمدست ځان در رسوم. هغه وایي چې کله زه ډاکټر ته لاړم نو ماښام ټایم و. په هسپتال کې 2 مریضانو چې هغه هم کله فارغ شول او زه ډاکټر ته مخامخ شوم. نو ډاکټر چې ماته وکتل او ماته یې وویل چې ستا څه مسله ده. ما ورته وویل چې زما په ملا دردونه راځي. هغه چې کله چیک اپ وکړو نو ویل یې چې ستا ارغ النساء ده، نو د هغې دپاره به تاته یو ستن لګي. لنډه دا چې دغه ډاکټر ورته ستن ولګوله او د ستن لګولو نه پس یې دغه ښځه بېهوشه کړه. چې بېهوشه یې کړله، د هغې نه پس ورسره دغه ډاکټر ناروا کار وکړو، خراب کار یې ورسره وکړو. او کله چې د دې ښځې خاوند بیا راغی نو دا ښځه لږه لږه په هوش کې راغلې وه، ځکه چې دې ته یې د بېهوشۍ ستن لګولې وه. نو دې ښځې په خپلو خبرو کې بیا ویل چې ماته مې خاوند ډاډ راکولو او ویل یې چې زه راورسېدم، اوس به دې الله روغه جوړه کړي. په دې ښځې دا هم ویل چې هغه وخت په ما باندې هر څه تېر شوي وو، ځکه چې ډاکټر څه کول نو په هغه زه پوهېدم، هغه ما محسوسولی شو. زما لاسونه او سترګې ګنډلې شوې وې، ما هېڅ هم نشو ویلی او ما خبرې هم نشوې کولی. نو قدرمنو دوستانو، یقینا چې دا یو ډېر دردونکی حالت وي. خاوندانو ته پکار دي چې د خپلو ښځو خیال وساتي، د هغوی هر یو خبره ومني. په داسې حالت کې یوازې پرېنږدي، کنې دغسې کارونه به ورسره بیا مخې ته راځي. امید لرم چې ستاسو به د دې ویډیو نه څه مقصد، څه عبرت اخیستی وي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.